که غواړې چې زما ژوند دې د سکون او د آرام شي او زه د دې ټینشنونو او فکرونو نه خلاص شم، نو په ژوند کې صرف په 3 خبرو عمل وکئ. او دا تاسو ته زه ذمهواري درکوم چې کله تاسو په دې 3 خبرو عمل وکئ، ستاسو ژوند به د راحت او د آرام شي، تاسو به د دې ټینشنونو او مشکلاتو نه خلاص شئ. اولنې په هغه کارونو کې دا کار دی چې د الله د طرف نه په موږ باندې کومې ذمهوارۍ دي، هغه ذمهوارۍ موږ په ځای راوړو او هغه ذمهوارۍ موږ پوره کړو. مثلا د الله بندګي ده، عبادات دي، مونځ په وخت باندې کوو، دارنګې زکات ورکوو، روژه نیسو، حج کوو. هره ذمهوارۍ چې موږ د الله د طرف نه موږ ته مخامخ کېږي، موږ هغه په خپل وخت باندې کوو. یو دا کار موږ او تاسو وکړو. دویم کار دا وکړو چې په ژوند کې د بل چا خبره په ځان باندې سوارو نه. مثلا یو سړی دی په تا باندې یو ګټ درګزار کو او ته اوس وایې چې یاره دې سړي په ما باندې دا ګټ راټلی دی او دا به زه څه کوم او د ده سره به زه څه کوم، نو ته بیا د کړاو د مشکل او د غم او د ټینشن نه نشي خلاصېدلی. ته په دغه وخت کې دا سوچ وکړه چې دې سړي په ما باندې دا ګټ راواړتاو، د دې ګټ نه دا دی زه ځان راوباسم، ځان مې ترې ویستو او د دې ګټ د پاسه ما خپله خپه کېښودل او زه نورم بره لاړم. دا سوچ به کې، نو تا دا زندگی به د آرام او د خوشحالۍ او د سکونی. درېمه کار دا دی چې که په دنیا کې دا ټول کائنات ستا دشمنان جوړ شي او دا ټول مخلوق ستا دشمنان جوړ شي، بیا هم ته د هغوی د خیرخواهي سوچ او فکر کوه. په زړه کې د انتقام جذبه مه ساته، په زړه کې د بدل اخیستلو جذبه مه ساته. هر سړي چې ستا سره بدخواهي وکړله، ستا سره بد وکړل، ته د هغه د خیر او د هغه د خیرخواهي فکر کوه، هغه ته د خیر رسولو سوچ او فکر کوه. دا 3 کارونه چې موږ او تاسو کې پیدا شي، زه تاسو ته یقین سره وایم چې که د ټول دنیا د راحتونو او سکون راجمع شي، ستا د سکون او د راحت مقابله نشي